زمونږ استاد خبره په کلمه التوحید کې شروع وا پرون تقریبا د غیر لپاره منګه التشریعیت ویلې او څلور مرګانې موږ چې یو معنا درست او د غدري ضعیفي اته شرطونه کې مو ویلې چې اول بسړې په دې باندې علم لري او د دې سره به انسان یقین لري دی اخلاص به پکې صدق محبت انقياد دا قبل ولا او كفر بما يعبد من دون الله هغه څو چې هغه رب العالمین رب دې خدای بل چې بندگی کوي دغه ټولونه انکار من دا ویل شي کلمه توحید فلا اله الا الله کې د توحید یو څو اقسام شي الله عزوجل ذکر کړی دي او اشاره ورته کړی ده نو موږ به دا خبره ذکر کوو چې د توحید اقسام اول توحید په دې غټو کې درې تقسیم ځان سره یاد ساتي یو ته ویل کېږي توحید د ربوبیت او بل ته ویل کېږي توحید د الوهیت او بل ته ویل کېږي توحید فی الاسماء والصفات توحید ربوبیت مخکې موږ دا ویل چې پیدا کول الله عزوجل کوي مړ کول الله عزوجل کوي وغیرہ په دې کې یو شپه خبره ځان سره یاد ساتي اوله مسله په توحید ربوبیت کې دا ده چې انسان به د رب العالمین افعال پیژني چې څنګه د رب العالمین افعال کوم دي احیاء سمانا اماتت سمانا بل سمانا بل او دویمه قاعده په دې کې ځان سره دا خبره یاد ساتي چې انسان به د مخلوق افعال پیژني بنده کوم کارونه کوي مخلوق کوم کارونه کوي دا الله افعال دې مو پیژندل د مخلوق ما او دریمه مسله په کې دا ساته چې انسان به د رب العالمین افعال هغه مخلوق نه منسوبي او څلورمه په کې دا خبره یاد ساتل پکار دی چې انسان به د مخلوق افعال الله رب العزت نه منسوبي دلیل شو بدی باندې رب العالمین افعال دی پیژندل یو د مخلوق افعال دی پیژندل دوا د الله افعال دی منسوب نکړه دی بنده لره درې د مخلوق افعال دی منسوب نکړه دی بنده لره څلور او پنځم دا به پیژنې چې د رب العالمین کوم افعال دي هغه به د مخلوق نه دغه تقاضا نه کوي لکه عزت ورکول ذلت ورکول بچي ورکول مالدار کول بل 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 او شپږم دا چې انسان به د الله رب العزت افعال د مخلوق د افعال سره تشبیه کوي نو الغرض توحید ربوبیت کې موږ د شپږ قاعده ځان سره یاد وساتلې یو د رب العالمین افعال پیژندل دویم د مخلوق افعال پیژندل دریم د مخلوق افعال رب العالمین لنه منسوب کوله څلورم د قشن د الله تعالی افعال اگر مخلوق لنه منسوب کوله پنځم افعال د خالق هغه مخلوق نه طلب کوله چې بچی را کا عزت را کا ودار کا شپږم افعال د خالق او د مخلوق دیو بسره تشبیه ور کول دې ته ویل کېږي هغه شپږ قاعده په باب د توحید ربوبیت کې اې دې سره به دا خبره یاد ساته چې په ژبه باندې به د دې تذکرہ کوي د لا اله الا الله او د قشن د زړه کې به د هغه مسله کوي دلیل شو بدی باندې چې قول یو قول د قلب دی او بل عمل د قلب دی قول د قلب څه معنی عبادت په دې خبره باندې بسړې کوي چې الله رب العزت شته دې سره سره عبادت په دې خبره باندې کوي چې د رب العالمین ملائکه شته دې عقیده په دې خبره باندې ساتي چې الله عزوجل اسماني کتابونه لري او انبیاء علیهم الصلاه والسلام را لېږلي دي دې ته ویل کېږي قول د قلب عمل د قلب سره محدثین دا خبره ذکر کوي چې پاغي کې اول توکل له تفویض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره او تقشن اخبات په دې کې رب العالمین لا عاجزی او انابت دا معنی يدور مع الحق حيث دار انسان به دغه شان د حق سره اوړي راوړي الرجوع من الكل الى من له الكل رجوع د هغه چانه چې هغه ټول مخلوقات د هغه چاله چې هغه ټول مخلوق تقاضا کوي خالق دی خو بنا بر هر تدوید دا بروز سره شي دویم مسله توحید الوهیت دی توحید الوهیت به دوه قسمه دی یو توحید په عبادت او بل توحید حاکمیت توحید په عبادت دی ته ویل کېږي چې یو عبادت فکری دی بل عبادت قلبی دی بل عبادت زبانی دی بل عبادت بدنی دی او بل عبادت مالی دی دا په ټول رب العالمین پورې خاص کی عبادت فکری دا معنی انسان په تفکر کې د رب العالمین پر مخلوقاتو کې دغه په نتیجه کې د انسان په ایمان کې قوت راځي که مخکې موږ دا ویلې چې د انسان د ایمان د قوت د لپاره شل اسباب دي اول د الله په مخلوقاتو کې سوچ دویم د رب العالمین په نمونه کې سوچ دریم په قران کې سوچ څلورم د الله نو دعا پنځم
ذکر د رب العالمین، شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، وم وړ امیدونه، اتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې پیژندل، نهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت پیژندل، لسم د اسلام د دین محاسن پیژندل، او لسم د هر قسمه کفر او شرک نه جدایي، دولسم رب العالمین له وخت ورکول، د لسم د علماو سره ناسته، څوارلسم د قران او سنت درسونه، پنځلسم د الله سره محبت، شپږلسم په عبادت کې اخلاص، ولسم د الله د بندگانو سره مینا، کوم چې د ځان لپاره غواړي غوله غواړه، اتلسم جهاد په سبیل الله، نسم د هغه څنګه لړګي چې د الله د لړګي، او شلم دقه شانه عمل صالح. دویمه توحید په عبادت فکری کې انسان په تعقل نه کار اخلي، دریم تدبرنا، څلورم تذکرنا، او پنځم تاملنا. د دې وجه نه اهل المدا خبره ذکر کړې ده قران کې چې تاسو ګورئ تعقلون او یعقلون، او کله وي داخله قران کې سوچ نه کوي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله، علي بن ابي طالب، حسن بصري، عبد الله ابن عباس، دي خلکو مسلک دار چې کوم سره قران ولي او تدبر پکې نه اجر الله نه ورکي، تامل پدې کې سوچ نه کول. عبد الله بن مبارک له کسره ورته ویلې بیګامه په ځای کې ټول قران ولوستو نه، هغه ویلې چې تاسو ملګری واغټ سبب پر یو آیت ځان سره تکرار کې خپل ځان یاد کړئ. اصل الفاظ دیم توحید په عبادت قلبی کې هغه کې بنیت صحیح کوي، انما الاعمال بالنیات. عبد الله بن مبارک فرمایي چې غټ عمل وړو کې وړو کې عمل غټ کی. دویم اخلاص، اخلاص دا معنا د مخلوق لحاظ کټ کولې واسه رب العالمین لحاظ ساتلو. مخکې پرون درس کې موږ ویلي چې اخلاص په هغه وخت کې انسان کې راځي چې په الله ایمان ولري، په قیامت ایمان ولري، د الله د عظمت عقیده په ځړ کې ولري، د چا د امت زمنا متاثر نشي، هغه اسباب استعمال کې چې عمل په قبلي کې د عمل نو ورسته وژړي، د قران سره تعلقي، او دې سره جهاد په سبیل الله کې عمل پټ کې نیکان ملګری انتخاب کې، تشهید په دنیا کې د حرام او نزان ساتي، د مراقبه کوشش وکي، نیکان ملګری انتخاب کې. او بل توحید په عبادت قلبی کې صدقه جذبه سره عمل، څلورم په دې کې یقین پکار دی، پنځم په کې محبت پکار دی، شپږم خوف چله رد نه کی وم رجا تم بسادت رب العالمین به قبر لکه څنګه عبد الله ابن عباس د تقوا معنا کړی دا، او اتم سړي کې به خشوع د دې وجه عبد الله ابن عباس به دا خبره ذکر کوله، وای حسن بصری د چې په کوم منځ کې خشوع نه غموزه برباد دي. نه هم سړي به رب العالمین خشیت پر ځل کې لري چې دغه اثرات پر بدن باندې راشي. لسم رحمت رب العالمین نه یرا، یو لسم تعظیم رب العالمین کوله، دو لسم رب العالمین سره مینا، دیر لسم د قشن تعظیم په هغه څه باندې چې کوم رب العالمین موږ شاعر رب العالمین دي. شاعر مبارک بدوم رو یا غنه کی چې هغه الله رب العزت او رسول موږ معلوم کړی دي، کیفیت الله معلوم دي، حکمت الله معلوم دي. دریم چې توحید د عبادت زبانی دی، حمد و ثنا بد الله وی، شکر بد رب العالمین کوي، دعا بد رب العالمین نه غواړي، استعانت بد رب العالمین نه غواړي، فرید باغله کوي، استمداد بد هغه نه غواړي، توسل او وسیله بد قشن هغه نه پیش کوي چې د الله نوم باغله وسیله کې پیش کیو. دویمه د قشانه د مسلمان سړی نه دعا طلب کا، خپل عجز رب العالمین له پیش کا، خپل نیک عمل پیش کا، په الله باندې حمد وای، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او لفظ ربنا استعمال با. څلورم قسم توحید په عبادت بدنی کې دعوت بکای، جهاد بکای، چې ابن قیم د غیر پر ډېر لس اقسام ذکر کړي، څلور د نفس سره، دوه د ابلیس سره، څلور د کفار سره، درې د عام منافقانو سره. منځ بکای، روزه بنسي، عبادتونه بکای، به تور مثال پلاس باندې تعالی ویل د استلام وکړه، حجر اسود جهاد په وکا، سترګي وګونه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې بارے کې قاعده لیکلې، کتاب لیکلی القواعد النورانیه، او شیخ الاسلام ابن قیم مدارج السالکین کې هغه تشریح کړی دا. پنځم توحید د عبادت مالی، نظر د الله په نام باندې کوا، ذبح بد الله په نام باندې کوي، وقف بد الله لپاره کوي، حج بد الله لپاره. حتی خو درویزه رحمه الله دا خبره ذکر کړی دا، وی کې سړی دربار لمال وی شو د الله په نام باندې الله ولې نه کوي، په دې وخت کې دا شی مردار خزه په طلاق سړی کافر دی. شپږم توحید دی په عبادت قانوني کې نظام، هغه صرف او صرف د رب العالمین منو، هغه دولس اقسام د غیري، به تور مثال اعتقاد، نظام عبادی، نظام اجتماعی، نظام اخلاقی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نظام اقتصادی، نظام مالی، نظام تعلیمی، نظام فرهنگی، نظام عسکری، نظام دعوتی. او دریم قسم توحید چې توحید په اسماء او صفات. توحید په اسماء او صفات دې ته ولګي چې کوم صفاتونه الله عزوجل په قران او سنت کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله لپاره ذکر کړی دي، نو موږ به دا هغه د لپاره ثابتو بغیر د تجسیم نه، بغیر د تکییف نه، بغیر د تشبیه نه، بغیر د تعطیل نه. الغرض د توحید لري اقسام ځان سره ساتي، توحید د ربوبیت او د قشان دغه سره به د خوا کې توحید د الوهیت، توحید د اسماء او صفات. توحید د ربوبیت کې بشپړ قاعده ذکر کړي، د الله افعال او پیژنو، د مخلوق افعال او پیژنو، د الله افعال او مخلوق نه منسوبه، د مخلوق افعال به الله نه منسوبه،
او دیو بسر به تشمیل ورو به توحید الوهیت دو قسمه توحید په عبادت او توحید په حاکمیت عبادت به هغه 106 قسمه ذکر کی توحید په عبادت فکری کی توحید په عبادت قلبی کی توحید په عبادت زبانی کی توحید په عبادت بدنی کی توحید په عبادت مالی کی او توحید په عبادت قانونی کی فکری کې معنی تفکر کول دي تعقل کول دي تدبر کول دي تذکر کول دي او دغه شان تامل او دغه شان توحید په عبادت قلبی کې نیت صحیح کول دي اخلاص صدق یقین محبت خوف رجا خشوع خشیت رهبت تعظیم رغبت تعظیم د الله شاعر توحید په عبادت زمانه کې حمد و ثنا د الله ویل شکرګزاري د رب العالمین ده دعاګانې د رب العالمین نه غوښتل دي شعانت داغه استغاثه داغه په نومونو استمداد داغه توسل وسیله داغه په نومونو توحید په عبادت بدنی کې دعوت جهاد منځ روزه هغه عبادت چې رسول سره تعلق ساتي د لاس سره تعلق ساتي د غوګونو سره تعلق ساتي هغه رب العالمین پورې خاص کول توحید په عبادت مالی کې نظر د رب العالمین د پاره ذبح د رب العالمین د پاره وقف د رب العالمین د پاره حج د رب العالمین د پاره او توحید په عبادت قانونی کې چې هغه به تور مثال نظام اعتقادي دی نظام عبادي دی نظام اجتماعي دی نظام اخلاقی دی نظام سیاسی دی نظام قضایی دی نظام اقتصادي دی نظام مالی دی نظام تعلیمی دی نظام فرهنګي دی نظام عسکري دی نظام دعوتی دی دا ټول منل الله رب عزت موږ ته شیخ موحدین جوړ کی سبب ان شاء الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دویمه ټوکړي تشریح کیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد